په ډیورند کرښه تازه او نوی خبر. سلام، وخت مو بخیر. پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. زاویه نیوز له ځایي سرچینو معلومات ترلاسه کړي چې د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پر ډیورند کرښه د حقاني شبکې میشت عسکر له هغو ناروغانو څخه چې پاکستان ته د اوښتو ځانګړي پارچې ولري نفر سره 10,000 افغانۍ اخلي. هغوی چې پیسې ورنه کړي د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. دغلته د ورځې 160 ناروغانو ته د اوښتو پارچې ویشل کیږي چې په یوه ورځ کې 14,50,000 افغانۍ کیږي. خلک د پاکستاني پولیسو له بد چلند څخه شکایت کوي خو د دغو جنګیالیو له بد چلند څخه خبر نه دي. بلخوا په تیره یوه اونۍ کې پاکستان کې 800 افغان کډوال نیول شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان د سرپرست حکومت سرکونسل عبدالجبار تخاري وایي چې د تیرې یوې اونۍ په لړ کې په پاکستان کې څه باندې 800 افغان کډوال نیول شوي دي. تخاري ویلي چې د نیول شویو کسانو په منځ کې ماشومان هم شامل دي او ډیری دغه کسان له سند ایالته نیول شوي دي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو د دغه هیواد د لنډمهالې لومړي وزیر له څرګندونو وروسته اوس یو شمېر افغان کډوال د پاکستان حکومت له لوري په اسلام آباد او ځینو نورو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیونې له زیاتېدو خبر ورکوي. د عبدالجبار تخاري په وینا هغه 200 افغان کډوال چې په دې وروستیو کې نیول شوي وو د سرپرست حکومت د کونسلګرۍ د هڅو له امله بیرته خوشي شوي، خو د نیولو دغه بهیر اوس هم دوام لري. له دې سره سم سرپرست حکومت له پاکستان غواړي چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي.